السلام علیکم، ستړي مشي، وخت مو په خیر. تاسو ته له زیر نیوز څلېرویشت څخه د نن ورځې د مهمو خبرونو ټولګې ته ښه راغلاست وایو. نن یکشنبه د 1404 هجري لمریز کال د لړم 13 چې د 2025 زیږدیز کال د نومبر له 9 سره برابره ده. زه صافی مو تاسو ته له زیر نیوز څلېرویشت څخه د نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوم، خو په سر کې د مهمو خبرونو سرټکي. په غزه او لویدیځ کنار کې د اسرایلي ځواکونو تیری دوام لري او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ولسمشر ولادیمیر پوتین هغه سپارښتنې عملي کړي چې د احتمالي اټومي ازموینو د تیاریو او وړاندیزونو د جوړولو لپاره ورکړل شوې وه. اوس هم پام وکړئ پوره خبرونو ته. د اسرایلي پوځ خونړي بریدونه د اوربان له اعلان سره هم په غزه او نویل شوي لویدیځ کنار کې روان دي. د فلسطیني سرچینو له مخې اسرایلي ځواکونو د غزې په مرکزي البراج کډوال کیمپ شمالي او جنوبي سیمو کې پر کورونو او پناه ځایونو بریدونه کړي چې لږ تر لږه 3 بېګناه فلسطینیان یې وژلي دي. په نیول شوي لویدیځ کنار کې هم اسرایلي ځواکونو د الفاریا کډوال کیمپ محاصره کړی او یو فلسطینی یې وژلی. په داسې حال کې چې اسرایلي مشت ځایوال د فلسطیني بزګرانو پر ځمکو او کروندو بریدونو ته هم دوام ورکړی. د غزې د روغتیا وزارت وایي د سره صلیب له لارې له اسرایلي لوري د 15 نورو فلسطینیانو مړي ترلاسه کړي چې د اوربان پر مهال د ترلاسه شویو مړو شمېر 300 ته رسیږي. د دغه وزارت مشر خبرداری ورکړی چې د درملو او طبي وسایلو کمښت د روغتیايي نظام د بشپړ سقوط سره مخ کړی دی. په عین حال کې اسرایلي پوځ د جنوبي لبنان پر سیمو بریدونه کړي چې 3 کسان پکې وژل شوي او نور ټپیان دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو اداره یونیسف وايي هڅه کوي څو د غزې شاوخوا 650 زره ښوونیز عمر لرونکي ماشومان بیرته ښوونځیو ته ستانه کړي، خو دا کار یې ستونزمن بللی ځکه د ښار ډېرې برخې کنډوالې شوي او ماشومان د ناچاو د توکو له خطر سره مخ دي. فلسطینیان وايي د اسرایلي پوځ دا بریدونه د نسل وژنې بڼه لري او نړۍ باید د غزې د مظلوم ولس د ژغورلو لپاره عملي ګامونه پورته کړي. د سوریې ولسمشر احمد شارا د رسمي سفر لپاره امریکا ته رسیدلی. د سوریې ولسمشر احمد شارا د شنبې په ماښام د رسمي سفر لپاره متحده ایالاتو ته ورسید. د له سفر سره هممهاله د سوریې کورنۍ چارو وزارت د داعش پر ضد د پراخ امنیتي عملیاتو اعلان ورکړی. ټاکل شوې ده شارا د دوشنبې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره وګوري. دا د 1940 کال له خپلواکۍ وروسته د یو سوریې ولسمشر لومړنی رسمي سفر بلل کیږي. شارا چې تیر کال یې د بشر الاسد رژیم نسکور کړ، څو ورځې وړاندې د امریکا د بندیزونو له لومړړ څخه ایستل شوی. واشنګټن هیله لري چې هغه به د داعش پر ضد د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف ته ورګډ شي. د راپورونو له مخې امریکا د دمشق په یو هوایي اډه کې د پوځ دایمي حضور ته چمتووالی نیسي څو د سوریه او اسرائیل ترمنځ د امنیتي تړون ملاتړ وکړي. تمه ده شارا به د هیواد د بیا رغونې لپاره مالي مرستې وغواړي. د نړیوال بانک د اټکل له مخې د جګړې له کبله د سوریې د بیا رغونې لګښت لږ تر لږه 214 میلیارډ ډالرو ته رسیږي. په همدې حال کې د سوریې امنیتي ځواکونو د حلب، ادلب، حما، حمص او دمشق په شاوخوا کې 1 عملیات ترسره کړي چې 71 کسان پکې نیول شوي او ګڼې وسلې او چاودیدونکي مواد ضبط شوي هم دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي ولسمشر ولادیمیر پوتین هغه سپارښتنه عملي کړي چې د احتمالي اټومي ازموینو د تیاریو او وړاندیزونو د جوړولو لپاره ورکړل شوې وه. لاوروف څرګنده کړي تر اوسه مسکو ته د واشنګټن لخوا د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روسي فرمان په اړه هیڅ رسمي وضاحت نه دی رسیدلی. یاد فرمان د امریکا پوځ ته د اټومي ازموینو د بیا پیل احتمال یادونه کوي. د ټرمپ له لوري لا روښانه نه ده چې هدف یې د اټومي وسلو د لیږد وړ توغندیو ازموینه ده که د پخوانیو اټومي چاودنو د تکرار نیت لري. مسکو د جمعې په ورځ له امریکا غوښتنه کړې وه چې پر دې ضد او نقیض څرګندونو وضاحت ورکړي او خبرداری ورکړي چې دا ډول اقدام به د روسیې او نورو هیوادونو جدي غبرګونونه راوپاروي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د امریکا ضد او مبهم پیغامونه نړیوالې اندېښنې زیاتوي او اړتیا ده چې موضوع په شفاف ډول روښانه شي. ولسمشر ولادیمیر پوتین هم د امنیت شورا په غونډه کې ویلي که نورو هیوادونو د اټومي ازموینو لړۍ بیا پیل کړه، روسیه به هم ورته اقدام وکړي. نوموړي اړوندو ادارو ته سپارښتنه کړې چې اړوند معلومات راټول او د عملي وړاندیزونو طرحې وړاندې کړي. او وروستی خبر دا چې برازیل کې سخت توپان په پارانا ایالت کې د درنو تلفاتو لامل شو. د برازیل په پارانا ایالت کې د سخت توپان له امله لږ تر لږه 6 کسان مړه او شاوخوا 750 تنه ټپیان شوي دي. د راپورونو له مخې دغه توپان د جمعې ماښام په ساعت کې د 250 کیلومتره په چټکۍ بادونه درلودل او د ریو بینوتو دو ایګواسو ښار یې په نږدې 1 دقیقه کې شاوخوا 90 سلنه ویجاړ کړ چې دا ښار شاوخوا 14,000 اوسیدونکي لري. د پارانا ایالت والي
کارلوس ماسا راتیو جونیئر 3 ورځې ماتم اعلان کړی او د ژغورنې ډلې لا هم د ورانو ودانیو لاندې د احتمالي ژوندي کسانو لټون ته دوام ورکوي. بهرني خبرونه همدومره و. د کورنۍ او سپورټي خبرونو لپاره زموږ پاڼې وڅارئ. په خواله رسنیو فیسبوک، انسټاګرام، ایکس، یوټیوب او ټیک ټاک زموږ خبرونې خوښې او موږ تعقیب کړئ. ادرس یې زیر نیوز 24 تر سبانۍ خبرونې. د الله په امان.